وای نو ولې دې وژړل؟ وای د ډاره مې نه دي ژړلي، ژاړم په دې چې ما یو روح دا د خدای په رضا کې د خدای په لیار کې د خدای په دین به یو وارې زه کړی شم. کاشکې چې ما په وجود کې 100 ارواح وای، 100 وارې زه په دغو اوبو کې خوند توی شوی وای. دا ایمان ولې داسې مقام ته رسېدلی و؟ حضرت عبدالله بن حذافه سهمي رضی الله تعالی عنه د اتیاو مجاهدینو سره د روم خلکو په بند باندې ویل. د روم پاچا ورته ما دین قبول کړ، په خپل حکومت کې به را شریک مدیر به دې کړ. دا یو ډېر زه تا دې نشم خبره. وچینه خبرې پانسۍ کومه پانسۍ حکم نه وکړ، پانسۍ ورته ودروله. ای پانسۍ په لوري روان کړي د فرنګیز ته تیر ترتیب نه راځي. دا اثر نه کې کار کوي. پوه شو چې په دغه نه وډا غټ چوانې بار کو د اوبو نه چې اوبو ښې وایشېدې ښې وخوټېدې. د بندیخانې نه داسې مجرم راوایست چې سزا یې موت وه. هغه یې دغه اوبو ته کړایي ته ور واچوه چې د غوښې خوړینې پکې توی شوې او سپېرا پکې وه. دا یې په ولې د په سترګو بیا یې ورته ویلې ما چې قبول کړ درېده چې دغه ځای کې به دې تام کړی کېږي او شیطان دې نه قبلوه. چې کله یې کړایي بیا ورته باندې کړ د ده دپاره ور روانې کړو زه وژړم. ته خیال ته چې وډار شو د مرګ نه بېرته یې راوغوړ. وایي څنګه ما چې قبله یې که نه؟ وایي نه. وایي نو ولې دې وژړل؟ وایي د ډاره مې نه دي ژړلي، ژاړم په دې چې ما یو روح دا د خدای په رضا کې د خدای په لیار کې د خدای په دین به یو وارې زه کړی شم. کاشکې چې ما په وجود کې 100 ارواح وای، 100 وارې زه په دغو اوبو کې خوند توی شوی وای. دا ایمان ولې داسې مقام ته رسېدلی و؟ نن چې په موږ چاپېټ څوک پورته کړي ایمان نه اورو، فیوډالر رامخته کړي دي ایمان نه اورو، یو ته پاچاهي کې ځای ورکړي دي ایمان نه اوري، چې هلته یې په اور کې سوځوي دي ایمان نه اوري. ولې؟ خو رسول الله یې لیدلی و، د هغه معجزې یې لیدلې وې، ایمان یې کامل و. چا چې ایمان کامل شي د بدن ټوکرې ټوکرې کولو ته تیار شي، بدن په اره باندې اره کېږي، په اور کې سوځېږي، بدن ټوټې ټوټې کېږي، خو د دین نه اوري. ليس الخبر كالمعاينة. دا د سترګو لیدلی حال د چا نشته. یو وخت کې څرنګل خلیفه صاحب مبارک دې یاد په خیر وي، الله دې دنیا او آخرت خوشحالۍ نصیب کړي. اوس یې تلیفون کړی و، دعا یې غوښتې وه، خلیفه صاحب راته ویلې موږ ختم ته راغلي وو، دا ختم کې ملګرو ژړا ډېره وه. چې کله راپکې شو نو ته راته ویلې وایي دومره ژاړی ما هسې یو مثال در کوم دی، زه قوت ایمان درته ذکر کوم. وایي الله ډېر رحیم ذات ده، بیا په خپل دوست ډېر رحیم ده. زه چې وایي دا غیرت لرم، ته چې دا غیرت لرې چې ټوله دنیا څوک ما ته راکوي، والله ته د بوته سجده وکړه. چې ټوله دنیا څوک ما ته راکوي، زه تر خپل خدای نه تېرېږم، والله ته د بوته سجده وکړه. د تا دا ایمان ده چې ټوله دنیا پاچاهي څوک درکوي او خود په سجده نه کوي، ته چې په الله دومره غیرت کوي، الله بیا دا نه ډېر غیرتي نه ده؟ الله خو ډېر رحیم ذات ده. الله وایي ما ته چې ولوي څوک را نږدې کېږي زه ګز ور نږدې کېږم، چې ګز را نږدې کېږي زه غېږ ور نږدې کېږم. هغه رحیم او کریم ذات د خپل رحمت په بنیاد موږ ته رسول الله راوپېژندل. معنی صالح د الله د حمد د صفاتو بیان کوي، بیا په آخر کې یو شعر وي، یو لوی عالم د وخته امام راضي د غالبان دفتر تمام گشت په پایان رسید عمر، ما همچنین در اول وصفه مانده. دفتر تمام شو، عمر انتها ته ورسېده، خو زه د تا د صفت په اوله مرحله کې دی پاتې یم. د یوه صفت دا نه نوي صفات څه کوي، دا د یوه صفت په اوله مرحله کې پاتې یم. دومره علم حاصل چې لا به دې پېژنم چې الله رحمان ده. غالبا سید قریش بابا دې الله جنت الفردوس نصیب کړي، موږ ته دا قایل تر ویلې دغه بیت موږ ته یې هلته ویلی و. نو چې غټ غټ علما هغه د ټول عمر په انتها کې عجز کوي چې د ای الله د تعالی صفت ابتدائي مرحله کوم له پورې رسېدلې
دیغه د رسول د صفاتو ابتدایي مرحله ته منیر ډوډۍ تیاره ده صحیح ده ډوډۍ د هغه تعارض چې راځي په ډوډۍ کې ترجیح ده ذات نور خبر بس کومه زړه کې د هر عالم ډېر وي خدای ما خو نه ناقص انسان هم ان شاء الله چې درې شپې غږیږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیانونه نه